له اسلامي امارت څخه د چمن د اوسیدونکو غوښتنه وایي د سویلي پښتونخوا له سیاسي ګوندونو زړه ماتې یو امیر المؤمنین دې زموږ غم وخوري خو د ملا هیبت الله ځواب ورته څه دی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ د چمن پر لتول او ځایي اوسیدونکي یو ځل بیا پر ملا هیبت الله غږ کوي چې د سپین بولدک او چمن پر لار د پاسپورت او ویزې د جبري کولو مسله دې هواره کړي. د سویلي پښتونخوا اوسیدونکي وایي هلته ځایي سیاسي ګوندونه ناتوانه دي. د چمن د پرلت غړی حمید الله وایي پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د سپین بولدک چمن پر وره پر پاسپورت او ویزې تګ راتګ جبري شوی دی. نوموړی وایي په سویلي پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه ناتوانه او د پاکستان د واکمنۍ تر فشار لاندې دي او اسلامي امارت باید د دوی ستونزې هوارې کړي. نوموړی وایي دا لار د اسلامي امارت د اوسنۍ واکمنۍ په راتګ سره تړل شوې ده خو که اسلامي امارت د خبرو له لارې د پاکستان له واکمنۍ سره خبره ونه کړي زموږ پر لت هیڅ ګټه نه کوي. موږ له دربدریو سره مخامخ یو. نوموړی وایي د چمن او سپین بولدک اوسیدونکي دې په ګډه یوه توکمیزه جرګه جوړه کړي او د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته د پرتو اوسیدونکو ستونزې دې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره هوارې کړي. د چمن یو بل اوسیدونکی اسمت الله وایي د تیر یو نیم کال راهیسې په دغه ښار کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د نوموړي په خبره د یاد ښار ډیر ځوانان د کار موندلو په لټه د پاکستان نورو ښارونو ته تللي دي په داسې مهال کې چې وړاندې به د کار کولو لپاره د پاکستان له لرو پرتو سیمو څخه وګړي دلته د کار کولو لپاره راتلل. نوموړی وایي پر دروازه سوداګري محدوده شوې ده. د ټولیزو وګړو تګ راتګ دواړو خواو ته محدود شوی دی. ان جنازې وړل راوړل ستونزمن شوي دي. ډیر کسان کراچۍ او اسلام آباد ته د کار کولو لپاره تللي دي او د پاکستان د واکمنۍ همدا پلان دی چې باید په سیمه کې کاروبار کم شي.